ارشاد په یو غټ اپارتمنټ کې اوسېدا. یوه شپه هغه ډیر ناوخته له کاره کور ته واپس شو. ټوله بیلډینګ خاموشه وه. هغه د الیویټر بټن دباو کړ. کله چې الیویټر راغی او دروازه خلاصه شوه، ارشاد دننه شو. هغه د 10م فلور بټن دباو کړ. په 5م فلور کې الیویټر ناڅاپه ودرید. دروازه خلاصه شوه خو بهر هیڅوک نه و. کله چې دروازه بیرته بندېدله، یوې سپینې جامې والا جنې په ډیر تیزۍ سره دننه ټوپ کړه. هغې خپل مخ په خپلو ویښتانو پټ کړی و او په یو کونج کې ودرېده. ارشاد ته یو عجیبه یخ احساس شو. الیویټر پورته روان و. جنۍ په ډیر ورو او لړزېدلی غږ وپوښتل: ارشاد صاحب، ټایم سو دی؟ ارشاد حیران شو چې هغې د نوم له کومه زده کړ. کله چې هغه خپل واچ ته وکتل، د ساعت ستنې په ډیر تیزۍ سره ګرځېدې. هغه وویل: ټایم خراب دی. جنۍ ورو ورو خپل سر پورته کړ. کله چې ویښتان یې له مخه لرې شول، ارشاد ولیدل چې هغې هیڅ سترګې نه لرلې، یوازې دون تور سوري و چې وینه ترې روانه وه. هغې وویل: زما ټایم هم هغه وخت ودرېد کله چې زه په دې الیویټر کې مړه شوم. په همدې وخت کې د الیویټر لایټ بند شو او یوازې د چیغې غږ په ټوله بیلډینګ کې انګازې وکړې. بل سهار پولیسو الیویټر خلاص کړ، خو دننه هیڅوک نه و. یوازې د ارشاد واچ په فرش پروت و. که تاسو ته دا کیسه خوښه شوه، لایک وکړئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ.